سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د پنه ډک مطلب لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو مغرور ځوان چې قیمتي جامې به یې اغوستې وي، په ښار کې به ډېر په کبر او غرور روان و. داسې غرور به یې کوه چې د ښار عام خلک یې په انسانانو نه شمارل. یوه ورځ دا مغرور ځوان روان و چې پر یوې ښځې یې نظر پرېوت. کلیواله ښځه د سړک پر غاړه ناسته وه. د غوړیو ټیم یې مخې ته پروت او په یوه پیمانه غوړي پلوري. مغرور ځوان ور وګرځېد او په ډېر مغرورانه انداز یې ورته وویل: میرمنې، په دې ټیم کې څه دي؟ ښځې ورته وویل: وروره، دا غوړي دي، پلورم یې. ځوان ورته وویل: ښه نو ته ماته لږ راکړه چې خوند یې وګورم. ښځې د ټیم خوله خلاصه کړه او په جام کې یې غوړي ورته وایستل. د ښځې پام نه و چې د ځوان پر جامو یې غوړي وڅڅول. ځوان په قهر شو. ښځې ته یې په لوړ اواز وویل: تا خو زما قیمتي جامې خرابې کړې، ته به ضرور زما د جامو تاوان راکوي. زه د یو قدم هم نه پرېږدم، ما ته به پوره 1000 درهم راکوي. ښځه وارخطا شوه او په وېرېدلې لهجه یې وویل: وبخه وروره، ما خو قصداً ستا جامې نه دي خرابې کړي، او بل زه غریبه ښځه یم، 1000 درهمه ما په خوب کې هم نه دي لیدلي. ځوان ورته وویل: زما له دې سره هیڅ کار نشته چې ته پیسې لري او کنه، خو زما جامې دي خرابې کړي، زه د خپلو جامو تاوان غواړم. ښځې ورته عذر او زارۍ وکړې، خو ځوان نور هم غوسه شو او ښځې ته یې وویل: 1000 درهمه غواړم، نور هیڅ نه اورم، کنه نو له دې ځایه یو ګام هم نشي اخیستی. یو لاروی ځوان چې د دوی دغه خبرې واورېدې، جب ته یې لاس کړ. 1000 درهمه یې د مغرور ځوان په لاس کې ورکېښود او زیاته کړه: واخله، ستا د جامو قیمت زه درکوم، دغه بېوزله ښځه پرېږده. ځوان پیسې واخیستې او روان شو. لاروی ورغږ کړ: چیرته روان شوې؟ ځوان وویل: ما ته د خپلو جامو قیمت میلاو شو، نور ځم خپل کار پسې. لاروی ورته وویل: نو جامې چیرته وړې؟ ځوان په حیرانۍ وویل: ستا موخه څه ده؟ لاروی ورته وویل: تا ته ما د دغو جامو قیمت درکړې ده، اوس ته نشي کولی چې زما په جامو کې ولاړ شي. ځوان په وارخطایي ورته وویل: ستا هدف څه دی؟ آیا ته غواړې ما بربند کړې؟ ته خو مې د خلکو په مخ کې شرمنده کوې. لاروی ورته وویل: له دې سره زما کار نشته چې ته بربندېږي او کنه، ما ته مې خپلې پیرل شوي جامې راوباسه او یا یې قیمت راکړه. مغرور ځوان په پریشانه مسکا کې وویل: ښه پروا نه کوي، دا د خپل قیمت دې بیرته واخله او ما پرېږده چې لاړ شم. لاروی ورته وویل: نه، ما ته به زما د غوښتنې سره سم قیمت راکوي. ځوان وویل: څومره؟ لاروی وویل: زه 2000 درهمه غواړم. ځوان چې حوصله بایللې وه په ژړغوني غږ وویل: دا ظلم دی، دا جامې خو 200 درهمه قیمت هم نه لري، ته یې څنګه په 2000 درهمه پلوري؟ لاروی ورته په غوسه وویل: هغه زما کار دی چې په څو یې درکوم، اوس ما ته 2000 درهمه راکړه او یا جامې راوباسه، نور دې یو قدم هم مخته نه پرېږدم. بالاخره یې لاروي ته 2000 درهمه ورکړل او ځان یې خلاص کړ. ځوان اعلان وکړ چې ما دا 2000 درهمه دغې میرمنې ته وربخلي دي. نو درنو لیدونکو، تر ځان ټیټو خلکو ته سپک مه ګورئ. خدای ته ستا سپکول هم اسانه دي، لوی کول یوازې الله جل جلاله سره ښایي. که د ځان لپاره انصاف غواړئ نو ناانصافي مه کوئ.